د اولاد په روزنه کې د مور او پلار 10 سترې تېروتنې. د مور او پلار غېږ د ماشوم د روزنې لومړنی ښوونځی دی. له 3 بیا تر 5 کلونو په عمر د ماشوم فکري کڅوړه تر بل هر وخت خالي وي. څه چې له خپل پلار او مور څخه اوري او یا ویني هغه له ځانه سره خوندي کوي چې له همدې ځایه دی مثبت او یا منفي وروزل شي. هره کورنۍ د خپلو ماشومانو د روزنې دنده پر غاړه لري. که ماشوم ته داسې چاپېریال برابر کړي چې د ده د ښې روزنې لامل ګرځي، نو اولادونه به د خپل مور او پلار له هیلو سره سم وده کوي. ځکه نو مور او پلار باید د ماشوم ورځني کړه وړه په دقیقه توګه وڅاري، د هغوی سره په ورین تندي خوږې خبرې وکړي او تل داسې توري ورته وکاروي چې دوی ته روحي ډاډ ور وبخي او په زړونو کې یې مینه وکري. او که یوه کورنۍ د ماشوم کړنو ته هیڅ پام نه اړوي او په لاپروایۍ سره یې خپل سرې پرېښې وي، نو پړه به یې یوازې پر مور او پلار او د کورنۍ پر مشرانو غړو وي. د یوې روزونکې کورنۍ لخوا خپل ماشوم ته په لومړیو 18 کلونو کې تر 1.5 لک ځله زیات نه او ما ویل کېږي او په همدې موده کې مثبت ځواب تر 400 ځله زیات نه وي. طبعا په داسې چلن کې مور او پلار ګرم نه دي، بلکې له بده مرغه دوی اولاد سره د غوره چلن څخه ناخبره وي، ځکه دوی په خپله داسې روزل شوي وي چې په همدې ډول دوی هم له ارادې پرته خپلو اولادونو ته منفي روزنه ورکوي، خو سره له مینې. دلته هغه 10 تېروتنې په ګوته کوو چې په ټولیزه توګه د ماشوم په منفي روزنه کې پراخه ونډه ولرلی شي. لومړی، له حده زیاته مینه. د ماشوم سره ډیره مینه په ده کې ځینې ناوړه خویونه زیږوي چې دلته یې په لنډه را اخلو. مور نشي برداشت کولی اولاد یې له سترګو پناه شي، تل به د مور تر څنګ ناست وي او په همدې توګه به بې زړه او نازولی رالوی شي. اولاد که ښه وي او که بد، مور یې هیڅ نشي ورته ویلی. په دې سره به د ده په حافظه کې ناوړه کړنې ځای ونیسي او بد خویونه به خپل کړي. ډیره مینه د ماشوم له یو شي سره لیوالتیا او رغبت له منځه وړي. دی نشي کولی خپلې وزرې ووهي او په خپله پرواز وکړي او چې کله له کومې ستونزې سره مخ شي نو برداشت یې نشي کولی. له 2 او 3 کال وروسته ماشوم بې تهذیبه ژوند خپلوي او لاپروا رالوی شي او د بل چا قدر نه کوي. د هر ښه او بد شي غوښتنه کوي او خپله رایه عملي کول غواړي او د خپلو اړتیاو او رغبت د شیانو ترمنځ توپیر نشي کولی. چې کله فشار پرې راشي نو بې صبري کوي، تل به ژاړي او شکایتونه به کوي. 2، له حده زیات تساهل. له حده زیات تساهل په ماشوم کې انانیت زیږوي. په دې سره یې په خټه کې ځان خوښونه او ځان ښوونه ځای نیسي او دا هغه بد خویونه دي چې د دې په خپلولو سره یې بیا هر څه زړه وغواړي هغه به ترسره کوي. 3، د اولادونو ترمنځ توپیر کول. د اولادونو ترمنځ توپیر کول د دوی په زړونو کې یو بل ته عقدې پیدا کوي. مهمل ماشوم په نفسیاتي ناروغۍ اخته کېږي، د خپلو مشرانو سپکاوی کوي او له نورو انتقام اخلي. 4، د کورنۍ لخوا پریمانه لوروینه. دا کار ماشوم له نورو خپلوانو څخه د اړیکو ساتلو راګرځوي، ځان موړ بولي او نورو ته توجه نه ورکوي چې له امله یې په ده کې لویي او شخصي پرستي ځای نیسي. 5، له کوره شړل. ځینې میندې او پلرونه له خپلو اولادونو په عذاب شي نو د دې لپاره چې غوږونه یې آرام شي اولادونه له کوره شړي، خو د دې کار عواقبو ته پام نه کوي. اولاد له کوره شړل ډیر تاوانونه لري، یو څو یې دلته را اخلو. کوم زوی چې له کوره وشړل شي هغه فکر کوي چې مور او پلار ورڅخه کرکه کوي، له هر ډول خلکو سره به اړیکه نیسي او د مور او پلار له شفقت او لورینې به بې برخې وي. هرومرو به د بل چا بد خویونه خپلوي. د مور او پلار سره یې کینه پیدا کېږي، زړه یې سختېږي او په دې سره به ظالم او سخت زړی رالویږي. 6، د اولاد په تربیه کې خپله ډیره ونډه نه اخیستل. طبیعي ده چې د اولاد په روزنه کې مور او پلار په ځانګړې توګه زیات رول لري. کوم پلار چې زوی ته په خپله ډیره پاملرنه نه کوي، دا د پلار او زوی ترمنځ مینه کموي. اولاد بې زړه او لاپروا رالویږي. 7، د ماشوم خبرو ته
اهتمام نه کول او امر ورته کول چې د نورو خلکو په مخ کې دې خبرې نه کوي. دا صحیح ده چې مور او پلار به خپله رایه لري، خو د دې لپاره چې د ماشوم ذهن وغوړېږي باید خپلې رایې څرګندولو ته پرېښودل شي. دا مهمه نه ده چې زوی رایه صحیح ده که نه، خو دی پرېږده چې خپله رایه ووایي تر څو عادت شي او د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي او لږ تر لږه په دې خو پوه شي چې زما خبرې هم مهمې دي. کله ناکله ماشوم له خبرو منع کول ګټور وي، خو دا هغه مهال چې ناوړه خبرې کوي او یا د نورو خلکو په خبرو کې ورلویږي. خو کوم ماشوم چې په خبرو ښه پوهیږي د نورو خلکو خبرې نه پرې کوي او د مجلس آداب هم ساتي، نو بیا یې ولې له خبرو ایساروئ؟ اتم، د اولاد په مخ کې یې د مور سپکاوی کول. کله چې ته د ماشوم په مخ کې د مور سپکاوی کوي نو په دې وخت کې دی دوه ډوله فکر کوي. لومړی دا چې له تا به یې بد راځي ځکه چې ته د مور سپکاوی کوي. دی به داسې انګیري چې مور مې کمزورې ده، پلار مې ظلم ورسره کوي. په دې سره به یې له تا بد راځي. او دویم دا چې ستا همدا خوی به دی هم خپل کړي او د مور قدر به نه کوي. په پایله کې به د مور خبره نه مني. په دې صورت کې به هم ستا تاوان وي ځکه چې ته به د اولاد په روزنه کې د میرمنې مرسته له لاسه ورکړې. که چیرې د مور او پلار ترمنځ کومه شخړه راځي نو زوی به د مور پلوي کوي. نهم، د ترونو او ماماګانو غیبونه یې ورته بیانول. په دې کار سره د ماشوم له خپلو ترونو او ماماګانو سره مینه ختمیږي او په زړه کې ورته عقده پیدا کیږي. همدا لامل وي چې وخت نا وخت یوه وړه خبره ډېرې لویې ستونزې راټوکوي. د تره او ماما زامنو سره په بې ګټو سیالیو اخته کیږي. د وخت په تېرېدو یې د ترونو او ماماګانو څخه واټن زیاتیږي. لسم، د زوی په مخ کې د ده دفاع کول. زیاتره وخت مور یا انا د زوی په مخ کې د ده دفاع کوي او هر څه یې صحیح بولي. په دې سره ماشوم ناوړه کارونه ترسره کوي او خپل هر ډول کړه ورته صحیح ښکاري. دی فکر کوي چې مور مې ملاتړ کوي نو پلار ولې راسره زیاتی کوي او داسې انګیري چې کړه وړې صحیح دي، خو پلار ورسره زیاتی کوي چې په دې سره یې پلار ته په زړه کې کینه پیدا کیږي او بیا د پلار قدر نه کوي. هر څوک له خپلو اولادونو سره مینه لري. اولاد د دنیاوي ژوند زینت دی. اولاد د روح لذت دی. اولاد د زړه میوه ده. اولاد د ژوند ستره هیله ده. هر پلار حرص لري چې اولاد ته سالمه تربیه ورکړي، خو توپیر په پاملرنه کې وي. له ځینو خلکو کله کله صحیح لارې ګډې وډې شي، خو څوک چې د خیر اراده کوي الله به یې په نصیب کړي. او د خدای پاک ستره لوروینه خو دا ده چې هر چاته په دې اړه خپله برخه ورکول کیږي. ځینې خلک فکر کوي چې د اولاد تربیه اسانه کار دی، خو حقیقت دا دی چې په ژوند کې تر ټولو ګران کار د اولاد تربیه ده. د یو نس دوه اولادونه وي، هر یو خپل مزاج لري. له هر یو سره به خپل چلن کوئ. یو به داسې چلن ته اړتیا لري چې بل ورور یې نه خوښوي. د دې لپاره چې اولاد مو ستاسو او د ځان قدر وکړي، غوره تګلاره دا ده چې د قدر او مینې چلن ورسره وکړئ او د دوی د شعور او احساساتو څارنه او پاملرنه وکړئ. او باید تل مو په داسې حال کې وویني چې له کمزورو، نیستمنو، بېوزله او مظلومو خلکو سره مرسته کوئ. پورته لس هغه تېروتنې دي چې زموږ په ټولنه کې زیاتره خلک پرې اخته دي او دا یوه لویه ستونزه ده. هیله ده چې ځان ترې وژغورو. الله پاک دې زموږ او ستاسو اولادونه نیکان او زموږ له هیلو سره سم رالویان کړي.